بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. د اسلام د اقتصادي نظام د درسونو په لړ کې نن درس تقدیمیږي. د دې درس عنوان دی د ملکیت د لاسته راوړلو شرعي لارې چارې. دا چې انسان اشرف المخلوقات او ملکیت د بشر فطري غریزه ده. کوم نظام چې د بشر له فطرت سره جګړه کوي پایښت نه لري. د ملکیت د ترلاسه کولو لپاره اسلامي شریعت یو چوکاټ لري. د ملکیت د لاسته راوړلو لپاره موږ ته دغه ویش ډېر مناسب ښکاري، لکه په مباح شیانو قبضه، د معاهدې په وسیله د ملکیت انتقال، د میراث په ذریعه د ملکیت انتقال، د ملکیت د ثمراتو له لارې ملکیت ته وده ورکول. د بحث او درس اهداف و مقاصد د ملکیت د لاسته راوړلو شرعي لارې چارې او د فردي ملکیت په تصرفاتو کې د دولت مداخله او ټولنیز اقتصادي پلانونه. اوس موږ د بحث موضوع د ملکیت د لاسته راوړلو شرعي لارې چارې. په شرعي لارو چارو کې لومړی په مباح شیانو قبضه ده. ټول هغه شیان چې د چا په ملکیت کې نه وي او اسلامي قانون یې په شخصي ملکیت کې د راتلو قابل وګڼي، په انفرادي ملکیت کې راتلی شي. د دې اطلاق د شاړو ځمکو په آبادولو، په ښکار او د ښکار په ابتدایي قبضې سره ترسره کیږي. په استثنایي حالاتو کې هغه غازي چې کافر ووژني سامان یې د ده ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من قتل قتیلا فله سلبه، چا چې کافر ووژني سامان یې د همده ده. د شاړو ځمکو څخه علاوه د ځنګله ښکاري حیوانات، اوبه، واښه او په همدې توګه د غیر مملوکه ځمکو ونې، بوټي او میوې هم پکې شاملې دي. د ښکار په وسیله په حیواناتو د قبضې لپاره شرط دا ده چې اسلامي ریاست د دولتي مقاصدو لپاره خاص ګرځولي نه وي. سمندرونه، دریابونه، د اوبو لویې ذخیرې په انفرادي ملکیت کې نشي راتلی. البته د ضرورت په اندازه هر څوک ورڅخه استفاده کولی شي. کومې اوبه چې له دغو ذخیرو څخه وویستلی شي او محفوظې شي په شخصي ملکیت کې راتلی شي. د څاګانو اوبه په بنیادي توګه مباح دي، مګر د څاه څښتن کولی شي د شاوخوا ځمکو د خړوبولو څخه یې منعقد دي. د سیندونو په اوبو کې چې کوم کبان موندلی شي هغه عام مباح دي، د قبضې په صورت کې شخصي ملکیت وګرځي. البته د بل چا په مملوکه ځمکه کې مباح شي ته د رسېدو او یا د تېرېدلو لپاره د څښتن اجازه اړینه ده. کانونه او ښخ کړ سوي قیمتي سکې او څرګند معادن چې په لاسته راوړلو کې زیات کوښښ ته اړتیا نه وي، لکه قیر، پاره، سیماب او نور کیمیاوي مواد لکه سلفر، فاسفورس، نایتروجن، اکسیجن، هایدروجن پروکساید او داسې نور د قبضې په صورت کې پرې ملکیت حاصلېږي. البته دغه ذخیرې په بشپړ ډول ټولې په فردي ملکیت کې نشي راتلی. د اړتیا په اندازه ورڅخه هر څوک استفاده کولی شي. باطني معادن چې په لاسته راوړلو کې ډېر زیار او لګښت ته اړتیا وي، لکه د سرو او سپینو زرو او اوسپنې کانونه، د حنفي، شافعي او حنبلي فقهاو په نزد که چېرته دغه شیان په مملوکه ځمکه کې وموندل شي چې دا ځمکه ستا ملکیت وي، نو د ځمکې د څښتن ملکیت ګڼلی شي. مګر په غیر مملوکه مباحو ځمکو کې که وموندل شي د موندونکي ملکیت ګڼل کیږي. مګر د مالکي فقهاو په نزد دغه ټول د اسلامي ریاست مال دی. البته ښخ شوي قیمتي او تاریخي آثار د سرو او سپینو زرو کوزې، لوښي او سکې که څرګنده شي چې د اسلامي دور نه دمخه نه د کوم مسلمان او یا ذمي مال دی، دغه شیان د موندونکي مال ګڼلی شي، په دې شرط چې په مملوکه او یا غیر مملوکه ځمکه کې وموندل شي. که په دولتي ځمکه کې وموندل شي نو د دولت مال ګڼل کیږي. که چېرته د اسلامي دور نښې پرې وموندل شي او په شخصي ځمکه کې پیدا شي د لغتي حکم لري، د موندونکي ملکیت نشي ګڼلی. د ځینو فقهاو په نزد د دفینې یعنې هغه شی چې ښخ شوی وي د مشتبه کېدو په صورت کې غیر اسلامي دور پورې دی مربوط شي. بل د معاهدې په وسیله د ملکیت انتقال، دا د ملکیت د لاسته راوړلو دویمه لاره چاره ده.
د تړون په وسیله د ملکیت انتقال دغه په دوو لارو ترسره کیږي. یو د عوض په مقابل کې لکه سوداګریزه راکړه ورکړه او بل بلا عوضه لکه د ډالۍ انعام په ډول. په همدې توګه له دې جملې څخه وصیت هم دی چې د مالک له مړینې وروسته اړوند ملکیت انتقالېږي. د وصیت نه پرته په نورو تړونونو کې د دواړو اړخونو خوښي اړینه ده. د هبې بخشش او وصیت په لړ کې د اسلام اصول دا دي چې دغه معامله به د جبر زور او دوکې په بنسټ نه وي چې یو لوری د بل شخص بوډاتوب کمزوري او د احتیاط څخه ګټه پورته کړې وي. ځینو وختونو کې د ملکیت انتقال د جبر او زور په وسیله ترسره کیږي. د دې کار څرګند مثال د شفیع حق ده په دې توګه چې یو څوک خپل کور ځمکه باغ خرڅوي د دې ځمکې د اخیستلو لومړی حقدار د ده ګاونډی دی. دریم د میراث په وسیله د ملکیت انتقال. د ملکیت د انتقال بله وسیله د وینې اشتراک دی چې د مړي ته وفاته وروسته د ده مال د قرآن او نبوي سنتو د لارښوونو مطابق ویشل کیږي. د لویدیځ په قانون کې یو شخص کولی شي خپل مال پیشو یا سپي ته د وصیت په توګه ثبت کړي، مګر اسلامي قانون دغه صلاحیت مرګ ته له نږدې شخصیت څخه اخیستی. البته د دوی وصیت د مال په دریمه برخه کې جاری کېدی شي. دوه برخې مال د وارثانو ده. د هر یو وارث برخې اسلامي شریعت ټاکلي دي. دا ځکه چې په اسلام کې د ملکیت حقیقي مالک الله ده. د بشر حیثیت نیابتي بڼه لري. په همدې توګه د کورني نظام د ادارې د بقا او استحکام په خاطر د میراث طریقه ډیره اړینه ده. یو ځل د فرانسې د دولت پارلمان پریکړه وکړه چې کله یو څوک مري تر مړینې وروسته باید د مال دولتي سي. د دې قانون په پلي کېدو سره د فرانسې ټول اقتصادي څرخ په ټپه ودرېد. هر چا ویلې تر مرګه مې همدغه مال بس ده چې زما وارثانو ته په میراث نه ورکول کېږي، زما کاروبار او ماموریت زه څه کومه. نو په پای کې د فرانسې دولت دغه قانون بیرته ملغا کړ. د ملکیت په د لاسته راوړلو په شرعي لارو چارو کې بل د ملکیت ثمرات دي لکه د باغونو میوې، څاروي، ګډې اوزې چې بچي زیږوي او زیاتوالی مومي. دا ټول شیان د مالک مال ګڼل کېږي. همدارنګه مزارعت هم د ملکیت د ثمراتو د جملې څخه ده. په کومو هیوادونو کې چې هلته صنعت پرمختګ نه یې کړی، هلته تمرکز په کرنه وي چې دې ته کرکیله او یا مزارعت وایي. بل د ملکیت د لاسته راوړلو په شرعي لارو چارو کې د شاړو ځمکو آبادول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځمکو د آبادولو او د هغې د ملکیت په باره کې هغه اصول غوره کړي دي چې کوم په ځمکه کې د بشري توکم له پیل نه دود او هغه دا چې هر څوک شاړه ځمکه آباده کړي هغه د عمده ده. په یو نبوي فرمان کې داسې راغلي دي: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. له حضرت جابر بن عبدالله څخه روایت دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هر چا چې شاړه ځمکه آباده کړه هغه د ده ملکیت دی. په دې خبره ټول اسلامي فقها مجتهدین متفق دي چې شاړې ځمکې د آبادولو په وسیله د هغه چا حق ګرځي چې څوک یې آباده کړي. امام ابو حنیفه رحمه الله د امام او د وخت د جمهور رئیس اجازه شرط بلی، مګر نور امامان د شاړو ځمکو په آبادولو کې د وخت د امام اجازه شرط نه بولي. خو امام مالک رحمه الله شاړې ځمکې په دوه ډولونو ویشلي دي او ویلي دي هغه شاړې ځمکې چې آبادې سیمې ته نږدې دي د هغو په آبادولو کې د حکومت منظوري او اجازه شرط ده، مګر هغه چې له ودانۍ څخه لرې پرتې وي په هغې کې د امام او د وخت د جمهور رئیس اجازه شرط ده. د ملکیت د لاسته راوړلو په شرعي لارو چارو کې بل قانونه دي. له ځمکې نه وروسته په اقتصادي لحاظ تر ټولو ستره اقتصادي سرچینه تشکیلي، ځکه چې د زیاتره صنایعو لومړني مواد د کانونو څخه په لاس راځي. اسلامي قانون پوهانو کانونه په دوه برخو ویشلي دي. اول ظاهري معادن. د ظاهري معدنونو څخه مقصد هغه کانونه دي چې جوهر د کار څخه پرته ښکاري.
کار او کوښښ یوازې د حصول لپاره اجرا کیږي که کار سخت وي که اسانه خو د ظاهرولو محتاج نه وي لکه مالګه او نفت یاقوت او داسې نور باطني معادن له باطني معادنو نه هدف دا چې له کاره پرته حقیقي جوهر نه څرګندېږي لکه سره زر سپین زر اوسپنه او داسې نور ظاهري معدنونه د چا په ملکیت کې نه راځي او نه یې د وخت مشر چاته په شخصي ملکیت باندې ورکولی شي افراد یوازې په هغه مقدار د مالکیت حق لري چې د معدن څخه یې راویستلی او په خپل تصرف کې راوړي خو په دې شرط چې د معقول حد څخه تجاوز ونه کوي او د اجتماعي ضرر سبب ونه ګرځي باطني معادن چې د ځمکې سطحې ته نږدې دي حکم د ظاهري معادنو په څېر دی د ځمکې په تل کې د پرتو معادنو حکم د باطني معادنو په شان دی اوس له دې نه وروسته بل بحث کوو د فردي ملکیت په تصرفاتو کې د اسلامي حکومت مداخله د اسلامي ریاست ستر مسؤلیتونه مسلمان ښاریان د دین پابند ګرځول په هیواد کې د اسلامي شریعت نفاذ د ټولنیزو ګټو ساتنه د عدل قائمول او هر شخص د نورو خلکو له ضرر څخه خوندي ساتل اسلامي ریاست د دې مسؤلیت لري چې خلک د الله تعالی په دین روان او داسې تدابیر په کار واچوي چې ټولنه د پرمختګ خوښۍ امن او سکون زانګو جوړ شي بشري تاریخ څرګنده کړې ده چې په ټولنیز ژوند کې سمون قانون رامنځته کولی شي یوازې په ښوونه او روزنه هڅونه او لارښوونه کار نشي کېدی حضرت عثمان رضی الله عنه څومره ښه ویلي دي الله تعالی چې د زور په ځواک سره څومره اصلاح او سمون رامنځته کوي یوازې د قرآن په تبلیغ نشي رامنځته کېدی په همدې اساس دولت مکلفیت لري چې د فردي ملکیت په تصرفاتو کې مداخله وکړي او د زور څخه کار واخلي دې ته وایي حجر د حجر شرعي مفهوم د یو شخص د مالی تصرفاتو له مخنیوي څخه عبارت ده چې دغه بندیز د ده او د نورو خلکو د ګټې په خاطر سفي ناپوه هغه شخص ده چې خپل شتمني د اسراف په توګه په غیر شرعي لارو چارو د خپلې غوښتنې سره سم په لکه خرڅوي د دې کار یو اساسي عامل ناپوهي او د خپلو ګټو او مصالحو څخه تیریدل دي په ناپوه د بندیز د لګولو د مشروعیت دلیل د کلام الله مجید دغه فرمان دی الله تعالی فرمایي ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا الله تعالی فرمایي چې خپل مالونه چې الله تعالی هغه ستاسو لپاره د ژوند د سمبالښت وسیله ګرځولې ده ناپوهانو ته مه سپارئ البته د هغو د خوراک او اوسطن لپاره ورکړئ هغو ته سمه لارښوونه وکړئ په ناپوه سړي به د ده د خپلوانو له غوښتنې سره سم بندیز ولګول شي تر څو ونه کولی شي چاته خپل مال د هیبې یعنې ډالۍ په توګه ورکړي دغه بندیز به تر هغه پورې پاتې وي تر څو سمې لارې ته راسي په دې کې د پوهې نښانې څرګندې شي د پوهې نښانې دا دي دا چې د ځوانۍ نښې پرې څرګندې شي نارینه کې ښځینه د لیوني څخه د لیونتوب د نښو له منځه تلل هم پکې شامل دي هغه فاسق انسان چې په بدو چارو لاس پورې کاوه د حق په لاره برابرول او د ناپوهۍ له چارو څخه یې ایسارول دي الله تعالی په خپل سپېڅلي کلام کې دغه مطلب داسې بیانوي وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم او یتیمان ته ازمویل لاندې ونیسئ تر دې پورې چې هغوی د نکاح کولو منځ ته ورسیږي بیا که تاسې په هغو کې اهالیت ولیدو نو د هغو شتمني هغوی ته وسپارئ د حجر سببونه اول د ناپوهۍ له کبله چې یو سړی ناپوهي او دویم د فسق او ګناه له امله دریم د پورولتوب له امله نو دا د حجر اسباب دي په همدې توګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلامي ریاست د مشر په حیث منډۍ ته یو ځل نبي صاحب تشریف یوړ د غنمو په ډیرۍ کې خپل مبارک لاس ننویست د غنمو لوندوال غنم لامده و رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دا ولې
سوداګر په ځواب کې وویل دې ته باران رسېدلی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دا به د له پاسه ګرځولي وای. نو فرمان صادر کړ چې څوک له موږ سره په خیانت لاس پورې کوي له موږ څخه نه ده. په همدې توګه د دې کار لپاره یو ځانګړی مامور هم مقرر کړی و چې دغه کار به یې سرته رساو. د عمر فاروق صاحب د خلافت په وخت کې به هغه په خپله ځینې وخت دغه کار کاوه. یو ځل مخلوطې شیدې په ځمکه کې واړولې تر څو دغه کار بل څوک تکرار نه کړي. عبدالله بن عتبه په رسمي ډول په دې کار ګمارل شوی و. موږ به د اوسني وخت له ظروفو سره سم ځینې چارې په ګوته کړو چې د په اقتصادي برخه کې دولت په دې مکلف دی چې بازارونه وڅاري او په خلکو باندې بندیزونه ولګوي. په اقتصادي برخه کې ناکاره اکسپایر شوي خوراکي توکي، دواګانې، د قصابۍ د غوښو کتنه معاینه، په همدې توګه د چای او مسالې د ملاوټ په تیلو او شیدو کې د ګډون، مارکیټ ته د لوکس شیانو په راوړلو او همدارنګه په ټوکر د اصیل او کم د نرخونو څارنه هم شامله ده. په اخلاقي برخه کې د بد اخلاقۍ او ګډا، نڅا، سرود، قمار، لاتري او مبتذلو فلمونو څارنه. په اطرافي سیمو کې د څارویو څارنه چې په خرو خچرو څوک زیات بار وانهچوي. همدارنګه غوایي زیاته یوی ونه کړي. په همدې توګه د حمامونو اخلاقي لوری او د نظافت څارنه، همدارنګه د سلمانیانو څارنه چې مستعملې چړې ونه کاروي. د غاښونو ډاکټران مستعمل وسایل په کار رانولي. د بې پردګۍ، بې سرۍ، بې حیایي څارنه، د نانوایي څارنه تر څو حفظ صحه مراعات کړي. په بازارونو کې د چټلیو، ګندګیو، همدارنګه د دود او چاپیریال د ککړتیا او د موټرو د حمل و نقل څارنه تر څو د زیات بار څخه خلک ډډه وکړي. بل په روحاني برخه کې څارنه د بیلمازانو، د جماعت د تاریکینو، روزخورو، مرتدینو او بیرونیو جاسوسانو، قاتلانو، غلو، داړمارانو او رشوتخورو څارنه. په اوسني وخت کې د دولتونو، د اسلامي دولتونو د امنیت ملي اداره دغه وظیفه په غاړه لري. د نرخونو، مزدوریو او کرایو ټاکنه په عامو حالاتو کې د سوداګرو او تولید کوونکو لپاره د دې خبرې بشپړه ازادي په برخه یې چې شیان څنګه خرڅوي په هغه شان یې خرڅ کړي. په دغه برخه کې نرخونه د عرضې او د تقاضا په بنسټ ټاکل کیږي. لیکن اسلامي ریاست په دې هکله مداخله نه کوي. لیکن ځینې وخت اسلامي ریاست د عامه ګټو د ساتنې او د زیان د مخنیوي په خاطر نرخونه ټاکي او دغه ازادي سلبوي. د مثال په توګه د غذایي توکو د کمبود په وخت عرضه کمیږي، تقاضا زیاتیږي، نرخونه لوړیږي. سوداګر له دغه فرصت څخه استفاده کوي، په احتکار او د اجناسو په ذخیره کولو لاس پورې کوي. د دغه صورتحال د پای ته رسولو یوه لاره دا ده چې نرخونه تعیین او د احتکار مخه ونیول شي. همدغسې ځینې وخت ټول ښار ته محدود سوداګر سامان راوړي. دوی د خپلې اجارهدارۍ څخه ګټه اخلي، په عامو خلکو خپل نرخونه تحمیلي. د دغه کار مخنیوی داسې کیدی شي چې دولت د دې بیلونه راوغواړي او د دې مصارف محاسبه او تغه وروسته دوی ته د ګټې یو نرخ وټاکي. البته دغه یو خاص حالت ده چې ریاست د عامه مصلحت په خاطر په اقداماتو لاس پورې کوي، مګر په عادي حالاتو کې په طبیعي بڼه باندې چارې په مخ ځي او مداخلې ته اړتیا نه پېښېږي. زموږ له نظره د ټولو ستونزو اصلي لامل او سبب په ایمان کې ضعف او د کمزورتیا او همدارنګه اقتصادي پسماندګي ده. که د هېواد په دننه کې هر څه تولید او هر شی د خپل د کور دننه وي، دومره ستونزې بیا نه ولاړېږي. غربت او افلاس جهل رامنځته کوي او جهل د بې ایمانۍ سبب ګرځي. د بې ایمانۍ څخه لوټ، غدر، خیانت او فساد او د فساد نتیجه تباهي ده. بل زموږ د بحث بله موضوع په شتمنو ټکس لګول. د عشر او زکات شرعي حقوق ډیر لږ مال ده. د زیات محصول اړتیا د درې لاملونو له امله پېښېږي. دا چې د عشر محصولاتو د زکات او عشر عاید لګي، د دفاع، جهاد فی سبیل الله، ښوونې، روزنې، اسلامي دعوت او د عامه کفارت لپاره کفایت ونه کوي. داسې اسلامي ریاست د هېواد د اقتصادي تعمیر او پرمختګ لپاره مال ته اړتیا ولري. د هېواد انکشاف او د انکشافي پروژو په مخ بیول په دې کې شامل دي. په ټولنه کې د اقتصادي توازن د مزو چاټو د څښتنانو د عیاشۍ د مخنیوي په خاطر ابن حزم ظاهري رحمه الله ویلي دي چې که چیرې د کفالت عامه لپاره د زکات او د فی د مال عواید بسوالی ونه کړي،
که د وخت امام جمهور رئیس عادل وي نو په شتمنو مزید ټکس لګولی سي. له شتمنو څخه د دې له اړتیا څخه د زیات مال غوښتنه په عامو حالاتو کې د ټولنیزو مالي اړتیاو د پوره کولو په خاطر اسلامي ریاست د شتمنو په مالونو ټکس لګوي، مګر په اضطراري حالاتو کې چې د ټولنیزو ګټو خوندي کول ممکن دی، لکه د سخت قحط، سیلابونو، زلزلې، آفتونو یا د ناڅاپه تحمیل شوې جګړې له امله د ډیر مال د لګښت اړتیا رامنځته کیږي. په دغسې سختو حالاتو کې د اسلامي ریاست لپاره د دې خبرې جواز شته چې له خپلو شتمنو ښاریانو څخه د دې د ضرورت نه زیات مال واخلي تر څو هیواد پرې د هلاکت او بربادۍ څخه خوندي کړی شي. دا په واقعیت کې د هغوی د ګټو غوښتنه هم ده چې د هغوی د مال په وسیله د دغه ستر خطر مخه نیول کیږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سپېڅلي وخت کې به چې دغسې ناڅاپه حوادث رامنځته شول، په یو اعلان سره به خلک خپل مالونه وړاندې کول. هلته ایماني اخلاقي ځواک پیاوړی و. د تبوک د غزا په مهال رسول الله صلی الله علیه وسلم د عامې تیارسۍ او د فی سبیل الله جهاد لپاره د مرستو اعلان وکړ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل ټول مال راوړ او عمر فاروق صاحب نیم مال. حضرت عثمان په سرونو اوښان له سامان سره بار رسول الله ته وړاندې کړل. په اوسني وخت کې چې نه هغه شان پیاوړي ایمانونه دي نه اخلاقي لوړتیا، دلته به ریاست د خپلو دولتي صلاحیتونو څخه کار اخلي او له دغې ستونزې سره به مقابله کوي. بل بحث زموږ په پیرودلو، عاریت او پور اخیستلو کې د زور استعمال. اسلامي ریاست چې له چا نه د پور غوښتنه کوي او یا د موقت وخت لپاره د عاریت په توګه یو شی اخلي او یا له کومې ادارې، تنظیم یا له کوم فرد څخه څه شی ترلاسه کوي، په عامو حالاتو کې به د هغو شرایطو پابندي کوي چې د افرادو لپاره ټاکل شوي دي. په دغه صورت کې د دواړو لورو خوښي ضروري ده. د زور او جبر له لارې له یو چا څخه د یو شي اخیستل جایز نه دي. دا زموږ د درس چې اساس خدمت کې موږ وړاندې کړو.